سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د غزني واورو کې بند پاتې کسان د چورلکې په واسطه ژغورل شوي. د غزني ولایت مقام خبر ورکړی چې د دې ولایت قرهباغ او جاغوري ولسوالیو په مسیر اړوند زردالو بند سیمه کې 6 کسان چې واورو کې بند پاتې وو ژغورل شوي دي. سرچینې زیاته کړې دغه کسان د ملي دفاع وزارت د چورلکې په واسطه د غزني مرکز ته ولېږدول شول. دا لومړی ځل نه دی چې د اسلامي امارت دفاعي او امنیتي ځواکونه د اړتیا په مهال د پیښو ځای ته په وخت ځانونه رسوي. دوی د سیلاب له څپو، د زلزلو تر ویجاړیو او د خاورې ساتلې لپاره پر وخت اقدام کړی دی. پښتونخوا کې د واده په مراسمو ځانمرګی برید شوی. د خیبر پښتونخوا سویلي ډیره اسماعیل خان سیمه کې د واده مراسمو پر مهال په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. په دې برید کې د امن کمیټې مشر وحید الله چې د جګړې مسجد په نامه هم مشهور و وژل شوی دی. د جګړې مسجد په حق ویل کېږي چې هغه پخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP غړی پاتې شوی و او د TTP د پخواني مشر حکیم الله مسجد له نږدې ملګرو یو شمیرل کېده، خو وروسته حکومت ته تسلیم شوی و. فدایي وایي د طبقو پر اساس د خلکو ویشل اسلامي عمل نه دی. د جمهوریت نظام والي محمد حلیم فدایي د طالبانو د هغې جزایي اصولنامې په غبرګون کې چې رسنیو کاپي ترلاسه کړې ویلي چې د خلکو د ټولنیزو طبقو پر بنسټ د سزا ټاکل قرآني او شرعي منطق سره هیڅ سمون نه لري. فدایي په خپله څرګندونه کې ویلي چې د قرآن له نظره د جزا معیار جرم، عمل او فردي مسؤلیت دی، نه د انسان مقام، علم، شتمني او یا ټولنیز نفوذ. د هغه په وینا هغه نظام چې یو جرم د یو کس لپاره سپک او د بل لپاره دروند ګڼي عدالت له منځه وړي. نوموړي ټینګار کړی چې قرآن په پرله پسې ډول د عدالت حکم کوي او د امتیاز، ځان لوړ ګڼلو او د زورورو د معافیت منطق د فاسدو پخوانیو ټولنو ځانګړنه بولي. فدایي زیاتوي که سزا د جرم پر ځای د انسان له موقف سره وتړل شي نو دا نور عدل نه پاتې کیږي. پاکستانی پوځ تیرا د داعش لپاره تشوي. شنونکو له رڼا سره په خبرو کې ویلي چې پاکستانی پوځ د یو پلان له مخې د پښتونخوا تیرا دره له ولسونو تشوي او بیا د داعش خراسان ډلې د فعالیت او انسجام لپاره مسؤونه سیمه ګرځوي. د دوی په وینا پوځ پلان لري چې دا سیمه د داعش لپاره په یو مهم مرکز بدل کړي څو له دې ځای افغانستان او سیمه ناامنه کړي. په وروستیو کې ګڼې داسې پیښې رامنځته شوي چې ښایي یو ځل بیا د داعش د فعاله ښودلو هڅه کیږي. له څو ورځو راهیسې په تیرا کې د پوځي عملیات د چمتووالي لپاره د زور زیاتي له لارې د پښتنو کورونه خالي کیږي. په لکونو خلک بې کوره شوي، له سخت ظلم سره مخ دي او نړیواله ټولنه د دغه غیر اصولي اقدام پر وړاندې چوپه پاتې ده. ټرمپ وايي که ایران خپل اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي امریکا به یې بیا په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران اسلامي جمهوریت باید له دې مخکې چې د امریکا له لوري پر اټومي تاسیساتو برید وشي یو موافقې ته رسېدلی وای، ځکه د هغه په وینا دا برید ډیر سخت او ویجاړونکی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت فارسي څانګې په ایکس د یوې خپرې شوې وینا له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې که ایران یو ځل بیا د اټومي فعالیتونو هڅه وکړي نو امریکا به یې بیا هم په نښه کړي. ټرمپ ویلي د اسلامي جمهوریت رژیم باید مخکې له دې چې موږ یې پر اټومي تاسیساتو برید وکړو موافقې ته رسېدلی وای، ځکه دا برید رښتیا هم ویجاړونکی و. د نوموړي په وینا که دوی بیا هڅه وکړي اړ به شي بلې سیمې ته لاړ شي، موږ به هغه ځای هم په هماغه اسانۍ لا په اسانۍ په نښه کړو. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ایران اټومي پروګرام او د لویدیځو هیوادونو اندېښنې یو ځل بیا د نړیوال سیاست د تود بحث موضوع ګرځېدلې ده. حنا رباني وایي د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنی دریځ له فکري بې نظمۍ او ستراتیژیکې ګډوډۍ سره مخ دی او دا تګلاره تر بل هر چا زیات پخپله پاکستان ته زیان اړوي. نوموړي په یوه مرکه کې ویلي چې د افغانستان پر وړاندې د سرحدي لارو تړل او اقتصادي فشارونو نه یوازې دا چې اغېزناکه سیاسي وسیله نه ده بلکې د پاکستان پر سوداګرۍ، ټرانزیټي رول او نړیوال اعتبار ناوړه اغېز لري. رباني ټینګار کړی چې پاکستان له کلونو راهیسې ځان د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د ټرانزیټي پول په توګه معرفي کوي، خو کله چې دا هیواد په خپله خپلې لارې تړي نو دا ادعا عملا له منځه ځي او د نورو هیوادونو باور زیانمنوي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د اسلام آباد غیر متوقع او ناپایدار سیاستونو نړیوال پانګوال اندېښمن کړي، ځکه په داسې چاپیریال کې چې پریکړې هره شیبه بدلیږي هیڅ سوداګر یا هیواد د اوږدمهاله پانګونې جرأت نه کوي.
تیره ورځ له ایران او پاکستان څخه باندې 2.5 کډوال افغانستان ته جبري ستانه کړل شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وايي د جمعې په ورځ 449 کډوالې کورنۍ چې ټول 2515 کسان کېږي له ایران او پاکستان افغانستان ته جبري ستنې شوي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ راستنه شوو کورنۍ سره د اړتیا وړ مرسته هم شوې ده. د دغه کمیسیون د راپور له مخې دغه کډوال د ننګرهار تورخم، د کندهار سپین بولدک، د هلمند بهرامچی، د هرات اسلام کلا او د نیمروز ورېښمو پله له لارې ستانه شوي دي. راپور زیاتوي له یادو کورنیو څخه 350 کورنۍ د تورخم له لارې، 49 کورنۍ د سپین بولدک له لارې، 21 کورنۍ د ورېښمو پله له لارې، 11 کورنۍ د بهرامچی له لارې او 11 کورنۍ د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. د طالبانو دغه کمیسیون وايي راستنو شوو کډوالو سره لومړی مرسته شوي او خپل ولایتونو ته خوندي لیږدول شوي دي. شیرپا وايي پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ له افغانستان څخه دی. د پاکستان کورنیو چارو پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي چې پاکستان ته د ترهګرۍ ګواښ له افغانستان څخه سرچینه اخلي. نوموړي همداراز ویلي چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي. شیرپا دغه څرګندونې یو پاکستاني خبریال طاهر خان ته کړي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې ویلي وروسته له هغه چې په 2014 کال کې په تیرا او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې پوځي عملیات ترسره شول، د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP غړي د ډیورن هغې غاړې ته واوښتل. د هغه په وینا دغې ډلې اوس د افغانستان څخه د امریکا او ناټو پاتې وسلې د پاکستان پر وړاندې کاروي. شیرپا طالبان د دوحې د هوکړې پر نه عملي کولو هم تورن کړي او ویلي دي چې طالبانو هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د دوی خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. خو طالبان بیا برعکس دغه ډول ادعاوې تور ګڼي او وايي TTP په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې دا او دغلته مرکزونه لري. اروپایي ټولنه وايي په افغانستان کې تعلیم د هر ماشوم او ماشومې حق دی. اروپایي ټولنه نن د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې تعلیم د هر ماشوم او ماشومې بنسټیز حق وباله. په کابل کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټیک استازولۍ په یو بیان کې وویل چې دوی له بېلابېلو موسسو سره په ملګرتیا پانګونه کړې چې ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم د تعلیم له حق څخه محروم نشي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ایکسپاڼه کې لیکلي دي 6 میلیونه یورو په افغانستان کې د زده کړو لپاره ځانګړي کړي دي. له بلې خوا اروپایي ټولنه وایي چې په 5 ولایتونو کې د افغانستان لپاره د یونسکو د دفتر له لارې 4.7 میلیونه یورو مصرفوي چې 1500 ځوانانو او لویانو ته لیک لوست ورزده کړي او له مسلکي مهارتونو سره یې آشنا کړي.